د هغې نه بعد دا یو روز سوال کړی دی چې د یو کس سره د هغه لور په کور کې اوسیږي او دا پلار راولګي دا لور ووایي او دومره ووایي چې د هغې بدن ته نقصان ورسوي او هغه بیا اسپتال ته پکې لاړی شي د هغې د مخ سزې وړاندې شي د هغې د لاسه یو د دې پلار دا کار څنګه دی دا وهل پلار له داسې جایز دی او که نه او دویم چې بیا ورته یو مولوي صاحب دا خبره کړې ده چې په دغه پلار باندې په شریعت کې هیڅ یعنی ملامتیا نشته وجه وی دا ده چې حدیث کې راځي چې زوی او مال د هغه د دواړه د پلار دي او د الله نه بعد که دا جنۍ د هلک په دې دنیا کې دي نو دا د پلار د لاسه دي دغه شان د دې پلار په باره کې چاته شکایت کول دا موی ناروا دي نو دا جنۍ به صبر کوي د دې مولوي صاحب دا خبره صحیح ده که نه الجواب اولنی خبره چې دې کس چې دا لور والده په دې طریقې سره دا یو ناروا کار دی او ښکاره ظلم دی شریعت تا ته دا نه دي ویلي چې ستا بچی دی نو سرمن تې وباسه بعض دا وایي ګوره دې خبرې ته سوچ وکړئ وایي زما بچی دی نو څه مطلب شو ستا بچی دی یعنې تا نه تپوس نه کېږي د باره کې ستا بچی دی نو بس چې هر څه کوې وایي زما بچی دی خلکو پکې څه کار خلکو پکې کار که نشته خو د الله پکې کار دی دا د الله مخلوق دی دا د الله مخلوق دی او په دې بچي باندې ستا دومره حق نشته څومره چې د الله حق دی دا مې یاد که او ستا په تا هم د الله د حق په شان حق د بل چا نشته ته به د هغه الله احکامو ته غاړه ایږدې زما بچی دی ښه زموږ منو ستا بچی دی شریعت تاله څه حدودو کې اجازت درکړی دی چې ته بچی ووایه ادب ورته وښایه سړیتوب ورته وښایه خو دا خو تا ته نه دي ویلي چې ته راولګوه د هغه بدن له نقصان ورکړه او په دې طریقې سره ووایه چې هغه اسپتال ته لاړ شي او په دې طریقې سره ووایه چې د هغه ژوند خراب شي معذوره شي کوم ځای کې شریعت ته اجازت ورکړی بلکې حدیث کې دا راځي امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی وایي چې هغه حدیث کې دی فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي سړي ته چې کومه فتنه رسي د بچو په باره کې او فتنې نه مراد دلته دی چې کوم تکلیف ورکوي بچو ته او دی چې کوم تکلیف ورکوي ښځې ته او ګاونډي ته او خپلوانو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې کفاره د مونځ روژه صدقه دې سره الله دا ګناه معاف کوي د حدیث ما دې دپاره وویې چې ګوره دا بچي تنګول د دې دپاره کفارې ته ضرورت دی او کفاره د څه دپاره پکاري د ګناه دپاره یې که نه نو واضح شو چې دا بچو ته تکلیف ورکول ګناه ده بله خبره ورسره مې یاده که دا اله کفاره ده دا مونځ او روژه او صدقه کله چې دا ګناه وړی ځکه چې واړه ګناهونه په دې عباداتو سره صفا کېږي که چېرته غټه ګناه په کبایرو کې او دومره تکلیف وله ورکړي چې هغه کبیره ګناه ته رسي نو بیا خو دی رانیوی کېږي په دې باندې یو خو دا ګناه دې دپاره به توبه وباسي دویم اسلامي قانون دی رانیوی شي قاضي حاکم هغه د پلار رانیوی شي دې ته غوږ کولاو کوي بلکې دله سزا هم ورکولی شي دله سزا هم ورکولی شي چې ته څنګه رالګې او داسې ظلم او زیاتی کوې د بچو سره او سبحان الله چې دا کوم مولوي صاحب دی چې دې خور ته دا خبره کړې ده د سره ګوره په دې کم علم دی اصل اولنی خبره دی چې دا کوي چې
پلار چې هر څه وکړي هېڅ خبره نه ده. که چېرته دی هغه خبرې ته اشاره کوي لکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې پلار د زوی په بدل کې د هغه نه قصاص نه اخیستی کېږي، یعنې د هغه نه سر نه والی کېږي. اگر که د حدیث په سند کې انتهایي کلام دی، بعض علما دا حدیث ضعیف کوي، وایي دا صحیح نه دی. که بالفرض دا مسله صحیح وي نو دا صرف د قتل خبره ده. که چېرته د پلار راولګي بچی قتل کړي نو د ده نه به قصاص نه اخیستی کېږي. اگر که په دې کې هم دا دلیل دا کمزوری دی، دا حدیث کمزوری دی. دویمه دا خبره چې کړې ده چې حدیث کې دي چې ته او ستا مال دا د پلار دی. د دې حدیث په سند کې هم اختلاف دی، اولنۍ خبره خو بعض علما یې صحیح کوي. او که بالفرض و تقدیر صحیح ورته ووایو نو بیا دا معنی خو نه دی چې چوکره واله سرمن ته وباسه. مطلب دا دی چې ستا مال او ته د پلار یعنی ستا پلار بغیر ستا د اجازته د ځان دپاره دومره مال راغستی شي څومره چې ضرورت وي. بیا هم ګورې خبره علماو په ضرورت پورې تړلې ده. اوس زه مثال کې کور کې اوسېږم او زما مال پروت دی او زما پلار رالي زما هغه مال لګوي او عیش عشرت کوي او زما دا مال تباه کوي، دا حدیث دې دپاره نه دی چې سوال به دا پلار راپسې وایي به چې وګوره حدیث کې دي چې ته او ستا دا بچې ته او ستا دا مال تاسو دواړه د پلار یې. دا حدیث دې دپاره خو نه دی. حدیث دې د څه دپاره او دې بیاني د څه دپاره. دا حدیث د دې وضاحت داسې دی چې پلار بغیر د بچي د اجازت نه مال د هغه راغستی شي دومره څومره چې هغه ته ضرورت وي. دی که دی د بچي نه اجازت وانلي څه خبره نه ده، خو هغې کې هم دا نشته چې هر څه چې دي مخې ته راځي حرام. خو دغه حدیث کې کوم ځای کې دي چې ته او ستا مال ستا د پلار یې نو چې پلار هر څه کوي کولی شي، دې کې هم دا نشته. نو دا خبر هم کمزوري ده، نو نه دی جایز. حاصل د جواب دا دی چې پلار له نه دی جایز شرعا چې هغه خپل بچی په مخ باندې ووایي او داسې ووایي چې هغه له هډوکی مات کړي یا د هغه یو اندام خراب کړي یا هغه معذوره کړي په دیوالو سره او په دې سره ګناهګاریږي، بلکې ما ته ورسره څه ووایي چې قاضي د وخت دله سزا هم ورکولی شي، تعزیراً دته ګوره سزا هم میلاویدی شي، او نه چې ورته چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه. او د پلار چې کله د پلار ظلم کوي د بچو سره نو دا بچي قاضي ته ویلی هم شي او شکایت هم کولی شي، دا حق دی. اوس که پلار راولګي د بچو سره به ظلم کوي، تباه و بربادي کوي او ته به ورته وایې نه دا ستا پلار دی غلی کښېنه، چې یو خبره نه کېږي او بل حل د هغه سره نه وي، هغه قاضي ته ویلی شي، بلکل دې کې څه حرج نشته. او دلته موږ وایو چې کیدی شي که دوی د عالم په دې خبره پوه شوي نه دا هم کیدی شي لکه د عالم مقصد به دا و چې زه خیر دی ستاسو پلار دی او معافي کوي او هېڅ خبره نه. که په دې دغه یې ویلي نو بیا خو صحیح خبره یې کړې ده خو دوی پوه شوي نه دي. نو نصیحت زمونږ هم دقه دی چې صبر پکار وي او مور پلار چې زیاتې وکړي نو د هغې نه مخ اړول پکار وي او د هغوی دپاره بخښنه غوښته پکار وي. د بعضو کسانو ته چې کله نصیحت وکړي چې مور پلار سره به ښه کې نو تا ته دا ووي ابه د هغه مور پلار سره کې چې سړیتوب پکې که نه. اوس زه حیران یم چې دا قید د کوم ځای نه راغلی دی چې د هغه مور پلار سره به ښه کې چې په هغوی کې سړیتوب وي. یعنې کوم مور پلار کې چې سړیتوب نه وي بس بیا کوو چې څه کې، او کوم مور پلار چې بېدینې د هغو ځای چې هر څه کې. الله خو قرآن کې وایي چې که کافری مور پلار بیا به ورسره هم ښه کې. سورت لقمان کې الله وایي چې کافری بیا به ورسره هم ښه کې او ته زما پلار بد اخلاقه دی نو شو. ګوره دوه امتحانونه دي په موږ باندې، دوه. یو امتحان په موږ دا دی چې الله په موږ باندې د مور پلار خدمت او د هغوی سره ښه کول لازم کړي دي، دا یو امتحان دی. په یو نیم سړي باندې دا امتحان ډبل شي، هغه داسې چې بیا د مور پلار یې ظالمان او بد اخلاقه وي، نو دا اوس په ده باندې دویم امتحان دی. د دې مطلب دا نه شو چې مور پلار بد اخلاقه دي ظالمان دي نو د هغوی هغه حق ساقط شو،
لکه بعض وایي که نه وایي زموږ د ښځې سره ډېر ظلم کوي نو څه وجني او داسې څه دلیل شته چې ستا د ښځې سره مور پلار ظلم کوي نو بس حقوق یې ختم شو کوم ځای کې دي ته په ځوانۍ کې کیدای شي تا هم زیاتي کړي بد اخلاقي دي د مور پلار سره کړي که نه که نه دي څوک نشته داسې به شوي که نه به یې شوي هغوی صبر نه دی کړی هغوی کړی یې که نه تا به څه څه نه یې کړي تا به هغوی له جوابونه هم ورکړي تا به بې ادبي هم کړي تا به د هغوی مال بې ځایه هم خوړلی تا به ډېر څه کړي د هغوی زړه ته به د قسمه قسم تکلیفونه هم رسولي بیا هم هغوی صبر کړی اوس چې ته رالوی شو د مور پلار بد اخلاقه دي او یا ظالمان دي نو ته څه کوې پرېږدې خبره ختمه شوه ځکه چې بد اخلاقه دي او بیا ستا دا بچي به تا سره څه کوي ته خو ماله دا لیکل هم راکړه که نه چې ته به څنګه ته به د بچو سره څنګه او تا سره به څه کوي بیا او دا خو واضحه حدیث دی او قانون دی قانون پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي دا قانون دی په دې سینې ولیکه داسې په دې سینه قانون دوه خبرې پیغمبر کړي دي د مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي تاسو صفا اوسئ ستاسو بیبیانې به پاکي دا قانون دی چې سړی په خپله زیناکاري فحاشي غلط کارونه کوي د دې زنانه هم پاکه نشي پاتې کېدی او چې په خپله صفا وي الله به ستا د کور والا حفاظت کوي نو مور پلار که ظلم وکړي زیاتې وکړي په هغې صبر پکار دی خو کله داسې شي چې خبره یعنی نوره نه کنټرولېږي لکه یو نیم پلار لکه موږ ته مسلې راغلي دي که نه ځان یې سم لیونی کړی سمې لیونی کړی دا بچي په سر راغستي دا نوسي په سر راغستي ګاونډیانې په سر راغستي او دا روزانه جنګ جګړې او دا کنځلې او دا بدې ردي نو کله ناکله بیا بچو ته بله لار پاتې نه شي نو هغه وایي چې موږ څه وکړو داسې ټیم کې پکار دا دی چې مشران که خبره یې خبرولی شي چې کله دا خبره د صبر د حدودو نه وځي که مشران خبرې خبرولی شي یو قاضي یو عالم هغه ته شکایت کولی شي نو الغرض د کس چې دا کوم کار کړی دی نو دا کار یې څه دی صحیح دی کار یې غلط دی والله اعلم